بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو دوستانو او ملګرو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. هیله کوم چې ټول به روغ جوړ او ښه ورځ مو پیل کړې وي. زموږ نننی درس په مایکروسافټ ورډ کې د انسرټ مینو ده. په انسرټ مینو کې اول موږ سره ده کور پیج. د دې لارې نه موږ کولی شو که چېرې موږ غواړو خپل ورق ته یو پوښ جوړ کړو نو موږ د کور پیج لارې نه کولی شو. دلته موږ سره مختلف دي، له دې لارې نه موږ کولی شو یو انتخاب کړو. او مور کور پیجز فرام office.com که غواړئ تاسې نور هم په کار وي نو که چېرې تاسې ورته باندې کلیک کوئ نو تاسو ته به نورې درکړي. له دې لارې هم کولی شئ تاسې یوه دانه انتخاب کړئ. او ریموف کرنټ پیج که غواړئ دغه ورقه بېرته ریموف کړي یعنې له منځه ویسئ نو که ته ریموف وکړي بېرته درته له منځه بیایي. او بل موږ سره ده سیف سلیکشن ټو کور پیج ګالري. کوم سلیکشن که غواړئ دغه ته سیف کړئ ګالري کې واچوئ نو همالته انسرټ ته ځئ کور وکړئ ته سیف سلیکشن ټو کور پیج ګالري وکړئ. او بل موږ سره ده بلینک پیج. چېرې موږ دلته لاړ شو دلته فایل ته موږ دلته دغه فایل را خلاص کړو. چېرې موږ وګورئ تاسې د موږ اوله ورقه ډکه شوه. که غواړو موږ یو بله ورقه راولو نو موږ انسرټ ته راځو بلینک پیج وکړو. وګورئ موږ سره اوس دوه ورقې شوې. تاسو دلته سټیټس بر کې ښیي. او بل موږ سره ده بریک پیج. لکه مثالا دې نه لکه ته یو بریک هم ونیسې لکه مثالا تا نیمه ورقه په کار وي ته د بریک لار نه هم کولی سې. او بل موږ سره ده ټیبل. د ټیبل لار نه موږ کولی شو خپلې صفحې ته ټیبل راولو. ټیبل شته که چېرې موږ دلته کنټرول ای وکړو دا ډیلیټ کړو نو اوس به راسو. ټیبل شته موږ له څو لارو نه کولی شو راولو. اوله دا لاره شوه دلته تاسو ته ښایي څو کالمه لرئ څو راګانې. زه اوس غواړم د ما د څلور کالمه وي او دوه راګانې یا دې اووه کالمه دې وي او درې راګانې کې وښیمه یا دا وښیمه نو ماته ګورئ دلته ماته به هماغومره ټیبل راکړي هلته ما څومره ورکړي وه نمبرونه. او بله لاره چې دا جرا ټیبل ته یې پخپله لیکې. دا ډیزاینونه دي دا یې تا خوښ نه شول ته یې پخپله لیکې نو ته چې جرا ټیبل ته لاړ شې نو ته وګوره هماغه موږ چې ولیکل راغی. دلته اوس یو بل کالم ورکوو. دلته یوه دانه را ورکوو څو راګانې موږ سره شي. دې لاره نه کولی شئ تاسې خپله ټیبل ډرا یا خپله ټیبل ولیکئ. دا به اسکیپ وکړو دا به ډیلیټ کړو د نور راګانې به یې هم زده کړو. او بیا به انسرټ مینو ته راسو او بله لاره چې ده کنورټ ټکسټ ټو ټیبل. چېرې موږ وغواړو متن ټیبل ته واړوو نو موږ د کنورټ ټکسټ ټو ټیبل له لارې نه کولی شو. که چېرې موږ دلته راسو لکه مثالا ولیکو احمد کاما محمود کاما سرور کاما جاوید. دا اوس موږ متن ولیکو که غواړو دغه موږ ټیبل ته واړوو نو موږ کنټرول ای سلیکټوو ټیبل ته راځو کنورټ ټکسټ ټو ټیبلز یې وښو. اوس تا ته څو کالمه ولري زه غواړم دوه کالمه دې ولري. ما کامس ورکړې ده ګوره دي دا بل نوم چې خلاص شوی دی دا بل نوم چې شروع کېږي ما د هغې مخکې کاما ورکړې ده. که تاسې نورې ورکړې وي ادر ووهئ نو تاسې دلته ورته لیکئ هم صحیح. ما کاما ورکړې نو زه به کاما انتخاب کړم. اوکې سې وښیمه ګوره موږ ته یې متن ټیبل ته واړوو. او دا وایه بله لاره. بله لاره چې ده اکسل سپریټ شي موږ د اکسل لاره هم کولی شو یو ټیبل راولو. که یو چېرې لکه مثال موږ سره جمع وي د دوه خلکو که هغه ته جمع کوې نو په وړ کې نو ته باید د حساب ماشین راواخلې. چېرې موږ دلته په اسانه راسو موږ دلته نمبرونه ولیکو لکه دا د احمد دا د محمود نو که چېرې موږ دلته راسو آل ټاب ووهو نو دلته بېرته راسو آل ټاب دا ووهو آلټ جمع ووهو نو موږ ته به ټول جمع کړي. موږ هسې انټر وکړو ګوره موږ ته یې ټول جمع کړل. د دغو نمبرو موږ ته جمع راوویستله. چې وروسته موږ بېرته کلوز کړو هماغه ټیبل موږ ته دلته
راوست او اخري لاره چې دا کویک ټیبل چیرې تاسو سره وخت نه وي کم وخت لرئ که غواړئ له دونه یو مختلف تیار جوړ شوي ټیبلونه دي که غواړئ له دونه یو دانه انتخاب کړئ نو ته به کویک ټیبلز ته راځئ هر یو چې تا په کار شو د دې نه کولی شئ هغه هم انتخاب کړئ دا به بېرته ډیلیټ کړئ موږ په کار نه ده اوس دلته چې راسو دا موږ کنټرول ان یوه نوې صفحه راواخلو انسرټ ټیبل راولو اوس دا خپله دغه هغسې ده د ټیبل ځان ته لی اوټ او ډیزاین مینو لري اول به موږ له ډیزاین نه شروع کړو که چیرې موږ دلته ټیبل سټایل ته لاړ شو یا مختلف انتخاب کړو چې دغه شیان ولري لکه مثالا دغه یو اوس راځو ورته اول موږ سره ده هیډر را که غواړئ دغه د عنوان را یا د هیډر را ویک نه وي وګوره دغه شین څو لږ د نور سره فرق راغی دا باید فرق ولري ځکه چې دا د عنوان را ده ټوټل را دغه اخري جمع را وي که نه وي بینډډ را لکه وګورئ که تاسې موږ دلته راسو بینډډ را وکړو ګوره د دغو مابینځ کې اوس فرق سته اوله داسې شوه دومه بیا درېیمه داسې شوه او څلورمه بیا همداسې پیکه لکه مختلف رنګونه واخیست غواړو دغه یې موږ به بینډډ را وکړو فورس کالم که دغه اول لکه مثال کوم ځای کې موږ په کاري کوم ځای کې موږ نومونه لیکو دا یي که نه وي ګوره راغی د ټولې سلګانې شنې شوې لاس کالم اخري او بینډډ کالمز دا هم دواړه یو شی دي خو دغه د راس ده او دغه یو د کالم ده وګوره موږ را ګوره فرق راځي کې وګورئ دې ته وګورئ او اوس دې ته وګورئ دواړو مابینځ کې فرق شته او دلته موږ سره د ټیبل مختلف سټایلونه یا ډیزاینونه له دې لارې نه موږ کولی شو یو دانه انتخاب کړو هر یو چې د تاسې په کار وي له دې لارې نه کولی شئ تاسې یو دانه انتخاب کړئ او بل موږ سره دا شیډینګ که چېرې موږ دا ټول انتخاب کړو د دغې ټیبل رنګ وڅخلته وي اوس له دې لارې نه کولی شو موږ رنګ انتخاب کړو دلته موږ سره مختلف رنګونه دي له دې لارې نه موږ کولی شو یو انتخاب کړو که غواړو بیخي رنګ نه وي نو موږ نو کلرز وکړو ګوره که نو کارس وکړو بېرته ټول رنګ ترنه پاک شو که چېرې موږ بیا کلیک وکړو لیاوټ ډیزاین ته راسو دلته یو رنګ ورکړو دا ټول ټیبل به انتخاب کړو دا یو اوس دلته مثلا دا سور رنګ ورکړو اوس ټول رنګ سور شو که غواړئ تاسې نور رنګونه راولئ یا دو کې مو خوښ نه شو نو مور کلرز وښیئ له دې لارې نه هم کولی شئ تاسې یو رنګ انتخاب کړئ بیا له دې لارې نه کولی کاسټوم یې هم کوئ تیز وي پیکه وي دلته اضافه کوئ او کموئ هم صحیح او بل موږ سره دا بورډر سټایلز موږ له دې لارې نه کولی شو د خپله بورډر سټایل جوړ کړو که چېرې موږ اسکیپ وکړو یو دنه ښه ډیزاین انتخاب کړو لکه دغه یو اوس به پې عملي ښکار راسي اوس که ټیبل باندې کلیک کړو لیاوټ ته راسو اوس ټیبل سټایل که چېرې لکه مثالا ما دغه یو په کار ده وګورئ اوس د قلم راځي هر یو ته بورډر سلیکټ کړئ په همغه باندې عملي کېږي وګوره دغه یو دلته هر یو کولی شي په هر یو بورډر باندې ته عملي کړې زه غواړم یو بل رنګ راولم دغه شین دی وي دغه شین څه وکړم د ماته قلم راځي چې هر یو بورډر زه پې سلیکټوم شین رنګ اخلي دې لارې نه کولی شئ خپل بورډرو ته سټایل ورکړي دا زموږ سره سټایلونه دي لکه مثلا دوه لاینونه وي رنګ یې څخلته وي تور وي یو لاین وي مختلف سټایلونه دي اوس دلته موږ سره دا بل لاین سټایل دلته موږ سره د اوس لاین سټایل ده دغسې وي نقطې وي داسې غاټ وي نری وي دلته مختلف سټایلونه دي لارې نه کولی شئ تاسې یو انتخاب کوئ وګوره څومره غاټ شو د دې دواړو فرق مابینځ کې ستا که غواړئ تاسې وړکی او غټ کړئ نو تاسې دلته هغه ته راځئ د لاین ویډ ته راځئ نو له دې لارې نه کولی شئ تاسې غټ او وړکی کړئ لکه مثلا زه یې غواړم بیخي وړکی وي چېرې زه اوس کلیک کړم اوس د دې دواړو فرق څومره ډېر شو دا غټ ده دا وړکی ده او دې لارې نه کولی شئ ته د تاج پین رنګ قلم رنګ یې څخلته وي وګوره کوم رنګ هم څه انتخاب کړی همغسې شو لکه مثلا زه یې غواړم سور رنګ ولري وګوره دا بورډر سور شو او بل موږ سره دا بورډر ته خپل ټیبل ته چارچوکاټ اوس ورکوئ باډم لاندې چارچوکاټ ولري که چېرې موږ ټول انتخاب کړو ټول ټیبل نو اوس به پې عملی شي باډم لاندې چارچوکاټ وي ګوره دا سور راغی ټاپ پاس دی هم وي
رایټ ښي خوا کې دې هم وي، لیفت چپې خوا کې به دې هم وي، او آل بورډرز ټول د چار چوکاټ وي. له دې لارې نه موږ کولی شو خپل ټیبل ته چار چوکاټ راولو، کومه خوا کې وي، چپه خوا کې وي، ښي خوا کې وي، مابینځ کې وي، پاس وي. دا و په چېرې موږ هلته کلیک کوو په ټیبل باندې ډیزاین کې د بورډرز، او بل موږ سره دا بورډر پینټر. له دې لارې نه موږ کولی شو د بورډر پینټر د لکه هلته موږ سره په هم مینو کې سی فارمټ پینټر و، موږ سره د اوس د بورډر پینټر ته چېرې لکه مثلا دلته زه یو راسمه دغه یو انتخاب کمه دغه وښمه، نو اوس راسمه زه ووځمه ترې، اوس دلته کلیک وکړمه بورډر پینټر وکړمه، ګوره اوس د دواړو په مابینځ کې فرق نشته. له دې لارې نه موږ کولی شو موږ بورډر کاپي کړو. لکه هلته موږ سره د یو بل شي نه موږ رنګ اخیسته، دلته هم همغسې ده. پینټر دلته تاسې پرې راولئ نو تاسو ته معلومات درکوي. لکه مثلا که چېرې موږ د دغه سایز اوس لږ ذره وړکی کړو، دا عمره کړو، دلته یو ټیبل ولیکو، اوس ته اسکیپ وکړو، دلته راسو بورډر پینټر وښو، د نه مو اوس راواخیسته، اوس په ده باندې هم عملي کولی شو. ګوره اوس د نه موږ دا سټایل راواخیسته په ده باندې عملي کړ. دا وه د ډیزاین مینو. اوس به راسو د لی اوټ ته. لی اوټ کې اول موږ سره دا سلیکټ، د سلیکټ لارې نه موږ کولی شو انتخاب کړو. اوس ما په دغه سل کې کرسر ده سلیکټ سیل، هره سل کې د ما کرسر وي همغه ما ته سلیکټوي. سلیکټ کالم ما ته د یو کالم انتخاب کړي. سلیکټ را ګوره موږ ته راګانې انتخاب کړې. اوس دلته بېرته کلیک وکړو، دلته لی اوټ ته راسو، سلیکټ ټیبل، ګوره موږ ته اوس ټول ټیبل انتخاب کړ. او بل موږ سره دا ویو ګریډینس، دا ګریډینس وي که نه وي. چېرې اوس موږ دلته راسو دا ترې وباسو، اوس ګوره نسته، که غواړو دغه یې نو دا کلیک پې کوو. او پراپرټیز د دغې باره کې معلومات، که چېرې موږ دلته راسو، دلته هغه راولو، لږ ذره متن راولو، دلته دغه ولیکو رنګ قوس خلاص قوس بند، انټر چې وکړو نو موږ ته به متن راکړي. دا به لږ ذره پاس راولو چې اوس ښکاره شي. اوس دا لی اوټ ته راځو، پراپرټیز دغه تا دغه ټیبل چې راوستلی دی، د هغې پوزیشن په کوم ځای کې وي، دغه د ستا ټیبل، د ټیبل کې د را کوډس کالم سیل آل ټیکسټ ټول متن. اوس به موږ راسو ټیبل باره کې. لکه مثلا زه یې غواړم د متن په مابینځ اراونډ وي، متن تر راتاو وي، چار چوکاټ وي. دغه به یو سلیکټ کړمه، زه چې اوکې وښمه، لکه چېرې زه ټیبل انتخاب کړمه نو اوس راسمه پراپرټیز ته، دا یو اوکې چې وکړم، ګوره چپ خوا ته راځي، ځکه نه راځي ځکه چې موږ ټیبل سایز ښکار ده. که چېرې موږ یې وړکی کړو نو اوس به راسي. اوس دغه ده، اوس چې راسو پراپرټیز ته، زه غواړم هغه متن تر راتاو د متن په مابینځ کې وي. اوکې چې وښیم، ګوره د متن په مابینځ کې شو. که زه یې غواړم چپې خوا کې وي، لیفټ ووښم، ګوره چپې خوا ته راغی. غواړم ښي خوا کې وي، ګوره بېرته ښي خوا ته لاړه. او بل موږ سره دا جرا ټیبل، له دې لارې نه موږ کولی شو خپله ټیبل ولیکو. لکه هلته موږ سره چې انسرټ مینو کې جرا ټیبل و، دلته هم همغسې ده. له دې لارې نه کولی تاسې په خپله ټیبل ولیکئ. او بل موږ سره دا ایریز کې غواړئ، لکه مثلا دغه یې موږ نه ده پکار ده تر هغه کو، لکه مثال یوه سیل تر جوړ کړو، دا ایریز کو، ګوره ټول یوه سیل شوه، یا ما دغه لاین نه ده پکار. لکه چېرې تاسو سیلونه راوستلي، دلته بیا ډرا ټیبل وښو، دا راولو، یو څو نور راولو، لکه مثلا دا یو. اوس ما دغه یو نه ده پکار، زه ایریز وښمه او دلته راځم دا سلیکټومه، ګوره له منځه یې بوتله. او بل موږ سره دا ډیلیټ، که موږ دلته پاس خپل ټیبل ته لاړ شو، دا کنټرول سایټ ووهو، دا متن لږ ذره تر ښکته کړو، دلته ښکاره شي. اوس دلته لی اوټ ته راځو، ډیلیټ، ته اوس څه شي ډیلیټوې، ډیلیټ سیل. اوکې چې وکړي، ګوره موږ ته یوه سیل ډیلیټه کړه. او بل ډیلیټ کالم، ګوره موږ ته یو کالم ډیلیټ کړ. ډیلیټ راس، تا ته راګانې ډیلیټوي. ډیلیټ ټیبل، که غواړې ټول ټیبل له منځه بوسې نو ته به ډیلیټ ټیبل وکړې. که زه اوس دا وکړم ټول ټیبل له منځه لاړه، بېرته به یې بېرته راولو. او بل موږ سره دا انسرټ اباو، که چېرې موږ دغلته کلیک کړی وي،
که موږ وغواړو له دې له پاسه کالم یا راولو نو موږ insert above پاسې راوله، insert below لاندې راوله، insert left چپې خواته راوله او insert right ښي خواته دې راوله. هر چې تاسې کلیک کړی وي د هغې یا پاسې خواته یې راولئ، هر یو چې تاسې سلیکټوئ. او بل موږ سره دا که چېرې موږ دلته کنټرول زی وکړو د خپل ټیبل عادي حالت ته بوځو، دا یو هغه دلته لیاوټ ته راسو، دلته مرج سیل که چېرې موږ عنوان لیکو نو دغه باید ټول یوه سیل وي. که غواړو له دغه نه یوه سیل جوړ کړو نو موږ لیاوټ ته راځو، مرج هغه وکړو، مرج سیلز وکړو، وګوره ټول یوه سیل سوه. اوس له دې نه موږ کولی سو عنوان هم پکې ولیکو. او بل موږ سره دا د سپلټ لاین نه موږ کولی سو د قطع کړو. اوس په څو کالمه باندې قطع سي؟ 2 کالمه، 3 څلور کالمه دې وي، 2 راګانې. وګوره په همغې ماته تقسیم کړه د کوم ځای چې ما انتخاب کړې وه. غواړئ ټول ټیبل سپلټ کړئ، ګوره منځ کې قطع کړه. دلته تاسې لیاوټ ته راسئ، بېرته کنټرول سی وکړئ. لکه مثالا ته غواړئ دې نه 2 ټیبلونه جوړ کړئ، مابینځ کې دواړه قطع کړئ، سپلټ ټیبل سی وکړئ. ګوره اوس 2 ټیبل شو. که چېرې موږ دلته ګوره یوه دا سو، یوه دا سو. بېرته به کنټرول ځای ته وکړئ، بېرته عادي حالت ته لاړ شي. بیا به لیاوټ ته راسو او بل موږ سره دا اټو فیټ. که چېرې موږ دلته متن لیکلی وي سیل سایز کې، دلته موږ دا متن لیکلی ده، ګوره اوس متن دغه څومره چې متن ځي دغه سیل هم غټېږي. فیټ اوس که راسو لکه مثالا که چېرې موږ دا بېرته ډیلیټ کړو، دلته متن دلته کلیک وکړو، دا بېرته ډیلیټ کړو، که راسو اټو فیټ فکس کالم ویډ څومره چې متن کالم نه متن ډېرېږي، ګوره متن لاندې راځي، کالم نه غټېږي خو را غټېږي. او دلته د وینډو حالت ته بیا وګوره، دا د وینډو حالت سو. او بل سیل سایز له دې نه موږ کولی سو د سیل سایز غټ او وړکی کړو. که چېرې موږ دلته کنټرول زی وکړو، دلته کنټرول زی موږ وکړو او که چېرې موږ اوس ټول ټیبل انتخاب کړی وي د ټولو سیلانو غټېږي او د ټول ټیبل هغه کې وایس هم غټېږي، سایز یې وړکوی هم سي. ځکه چې د ټول غټېږي ځکه چې موږ دلته ټول ټیبل انتخاب کړی ده، بېرته به یې وړکی کړو. او بل موږ سره دا ډسټریبیوټرز او بل موږ سره دا د الاینمنټ دغه تاسې دلته راسئ، دلته اوس تاسې لږ سره متن په دغه کې ولیکئ. دغه متن موږ ولیکئ، د دې سیل سایز هم لږ سره غټ کړو. د دغې متن پوزیشن وسته معلوموي، دا په کوم ځای کې وي دغه د دې سیل. که چېرې موږ دلته نور متن هم ولیکو د ټول ټیبل کې، دلته چېرې موږ دلته ولیکو او راسو د ټول ټیبل انتخاب کړو، اوس تاسې وګورئ دلته راسئ د موږ د متن پوزیشن په کوم ځای کې وي، پاس خوا کې وي، ښي خوا کې وي، الاین سنټر، لیفت، لاندې په مابینځ کې وي، د چپې خوا په مابینځ کې وي، په مابینځ کې وي، د ښي خوا په مابینځ کې وي، لاندې چپې خوا ته وي، لاندې په مابینځ کې وي او لاندې ښي خوا ته وي. له دې نه کولی تاسې د خپل متن پوزیشن معلوم کړئ. او بل موږ سره دا ټکسټ ډایرکشن له دې نه موږ کولی سو ټکسټ ډایرکشن جوړ کړو. لکه مثلا له پاسه لاندې راولیکل سي د متن، له لاندې نه پاس ولیکل سي، له چپې خوا نه ښي خوا ته ولیکل سي، کومه سي ولیکل سي. له دې نه کولی تاسې د خپل معلوم کړئ د ډایرکشن د خپل متن د کومې خوا ته ولیکل سي. او سیل مارجنز دغه د دې یوې سیل څخه دغه متن دغه د سیل چوکاټ څخه متن څومره لرې وي، له ټاپ نه څومره وي، زه غواړم له ټاپ نه دې 5 وي، دلته باډم نه دې هم 5 وي او له دلته دې هم 5 وي، دلته به بېرته کم کړو لږ ذره ډېر شو، او له دې خوا نه دې هم 5 وي. اوس تاسې دلته اوکې وښئ، وګوره متن کوم ځای کې راغی. که لاړ شو بېرته ټاپ نه لږ ذره کمه کړو، نو اوس دلته اوکې وکړو، ګورته بېرته متن ورجګ شو. او د سوډ نه موږ کولی سو دا منظم هم کړو. که چېرې موږ دلته راسو، دلته ټیبل کې موږ څه متن لیکلی ده، دا اوکې
اوکې نه دلته موږ لاندې کنټرول لاندې لاړ شو دلته موږ یو نوی ټیبل راواخلو انسرټ ته لاړ شو ټیبل دغه یو دا به لږ ذره لاندې هم راولو دلته موږ متن دا ټیبل موږ راوسته دلته موږ لیکلی دی اوس 5 4 3 2 1 که موږ وغواړو دغه منظم کو لکه مثلا که چېرې تاسو څه نمبرونه لیکلي تاسې بیا له سره 1 2 لیکئ هغه ډېر وخت نیسي که چېرې موږ اوس لیاوټ ته راسو سورټ وکړو موږ ګوره دلته کالم 1 کې کالم نمبر او که غواړې به اوس په وړوکیو کې په غاټو شروع شي که اسنډ هغه وښیې اول دوم درېیم څلورم پنځم به راځي که ډیسنډ یې وښیې له غټ نمبر نه به شروع کېږي پنځم څلورم درېیم دوم هسې به لاندې که چېرې زه اوکې وکړم ګوره په ډیسنګ باندې سو اول راغی دوم درېیم څلورم پنځم که غواړم زه یې له هغه نه شروع کړم لکه مثلا له غټ نمبرونه شروع شي پنځم اولي څلورمې درېیمې بیا به راځي دلته کالم به انتخابوئ اول کالم ده نمبر دې لیکلی که متن دې لیکلی ده که تاریخ دې لیکلی ده او ډیسنګ سي وکړې ګوره اوس پنځم اولنی به پنځم اول سل کې به پنځم راځي ځکه چې موږ ډیسنډ وکړو ډیسنګ معنا له غټ حروف نه تاسو شروع کوئ وګوره د پنځم نه شروع شو او که اوس موږ دلته راسو دلته متن مثالا ولیکو ګوره دلته هغه ده احمد بلال او همداسې نور لکه مثلا چېرې موږ دلته راسو احمد دلته به محمود ولیکو محمود دلته به سرور ولیکو دغه اوس ته منظمه وي که چېرې موږ دغه اوس دغه سیل دغه سلیکټ کو لیاوټ ته راسو سورټ وښو اوس دوم کالم ده ټکس ده موږ اوس غواړو زه غواړم چې هر چا نوم لکه مثلا ای بي سی ده اول ای بي سی نه شروع کېږي ای بي سی اول ای راځي موږ هلته نوم لیکلی دوم د بي راځي هر یو حروف چې وي دغسې راځي که زه اوکې وښم ګوره احمد چې ده د ای بي سی اول حروف ده اول راغلی بي چې ده دومې ده او ام چې ده له اس نه مخکې ده نو ام درېیم راغلی ده او که چېرې اوس زه د حیواناتو نومونه ولیکم نو هسې به ښه راځي لکه مثالا دلته زه ورته ولیکم اوس دلته زه دغه سلیکټ کړم دغه ډیلیټ کړم اوس دلته به شروع کړم نو بي نه به شروع کړم دلته بیر هم یو حیوانات ده او سی به کټ دلته به ډاګ همداسې ګوره اوس که چېرې موږ دا سلیکټ کو سورټ ته راسو ډیسنډینګ وښو او اوکې وښو ګوره ډیسې ده درېیم سو اول سو ځکه چې موږ ډیسنګ وښو نو موږ ته له شاته حروفونه هغه کوي بي سي ده دوم حروف ده لاندې راغی که غواړو دغه بي اول کو نو موږ دا سلیکټو سورټ ته ځو اسنډینګ وښو ګوره بي به اوس بېرته سر ته لاړ شي بیا به سی سي بیا به ډي سي دا و د سورټ او بل ریپیټ هیډر را که چېرې موږ دلته ډیزاین ته راسو نو موږ دلته موږ ته هیډر را ورکړو دغلته لکه چې ده دغه هیډر را ورکړو که غواړې دغه دوباره تا ته تکرار سلیک چې یو بل ټیبل راولې نو ته د ریپیټ هیډینګ لار لاندې کولی شې لکه مثالا که چېرې ته اوس دغه ټی که نه دغه ټی که دا بلې ورقې ته ځي تا ته به بیا هیډر را راځي بیا به لاندې ټیبل راځي او همداسې نور د هیډر را ستا تا ته دوباره غونته ریپیټ کوي او کنورټ ټو ټکسټ غواړې دغه ټیبل چې ده متن ته یې غواړې کنورټ ټو ټکسټ به وښیې ګوره موږ ته متن ته واړولو ټیبل نه بېرته ټیبل لکه ډیلیټ غونته کړ موږ ته ټیبل متن ته واړوو او بل موږ سره دا فارموله له دې رانم کولی شو لکه مثالا موږ اوس دلته 5 4 3 2 لرو که غواړو دغه جمع کړو نو موږ ورته لیکو 5 جمع 4 جمع 3
جمع 2. دلته موږ اوکې ورته وکړو. ګوره موږ ته هر چې کلیک کړی دی همغو جمع موږ ته همغه جګې راوویستله. دا و د لیاوټ منو و. دا و په 51 منو کې د ټیبل درس. ډېره مننه. دا و د نن ورځې درس. هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترې ګټه او فایده واخلي. والسلام.